او د باجوړ پیغلې ویل شابه ټوپک را د ورکولارو او لارو مسافره په دیدن موړ شوي که مخ بیا دروان کور کې امن دی مزې کوئ دلته هم د وسپنې باران کو تاسو په امرو کې پیسې ګټئ موږ په امرو کې نشي بېننګه په دعاګانو کې مې رنګه باز که د اغیار په منګل ناست وي ترې خطر نشته باز که د اغیار په منګل ناست وي ترې خطر نشته ما د زړه په غوښو باتوران ورله ساتلي دي د باختر ټي وي قدرمنو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله یې قدرمنو ناڅاپي راته ارمان سراج او آریان خان په لاس راغلو نو ما چې د دوی سره څه مرکه غوندې وکړو نو ارمان سراج او آیان خان تاسو ته هرکلی وایم په خپرونه کې بس ډیره زیاته مننه مو کوم چې دونه ښکلي زی ته تاسو موږ راوستو او په خپل پیج کې مو ځای راکړی مهرباني لاول راته شعرونه ووایئ یو څو بیا د هغې نه پسته به ټپې راسره شریکې کړئ وایي یو غله هغه وي چې راشي په تیاره کې یو غله هغه وي چې راشي په تیاره کې په غلا راشي کور تاله کې سامان لوټ کړي ډېر او بل غله هغه وي چې موږ یې منتخب کړو ومو لوټ کړي ومو ځان ته پسې لوټ کړي ډېر ښه ډېر ښه نو ټپې راسره شریکې کړه ته یې شروع کړه او زه به یې در سره څنګه او سوال د وړې جینۍ قبلیږي تور سټوکې په بابا کېږي وجاړي نه او په ما دې وکړه او وکړو په تا وشه واړه دې مړه شه لوی دې وغواړه خیرونه او زما جانان زما جانان دی که په بازار مې خرڅوي ورسره زما ډېر ښه پاس په کابل مې ګل کرلي زه په تور خم ولاړه یم بوی راځي نه او که دې زما د دنیا دیږي د ګودر غاړه اجاره واخلمه نه او بیا به دا سپینه خوله درنه کمه په وطن جنګو تا په کور کول خوبونه او ښځه په هر سړي کونډېږي سړی هغه دی چې پې خاوره پنډه شي نه ډېر ښه او ګودر ته دوه خویندې روانې یوه ویشتل کوي بله غشي ټوله وینه او مسافرۍ نه په خیر راغلې اول غېږ درکم که د جیب ولټمه ډېر ښه او د مسافرو ساختر وي ماښام پردي دیوال ته مخکې وجاړي نه او تر څو چې یار مې مسافر وي زه به روټۍ ده خپلو اوښکو سره خورمه ډېر ښه پاس ته بلۍ کاڼې راولېږي جانانه ته یې که پیریان مې یروي نه او پیغله چې کونډ سړي له ورکې لکه د لم ټوټه چې سپی وتښتوي نه ډېر ښه ډېر ښه او تا ماته سوې زما هېر شو ماته هغه خبره بیا وکړه مینه او د ورکولارو او لارو مسافره په دیدن موړ شوي که مخ بیا دروانم او د زړه په باغ مې ګلی وشوه بویه چې بیا سپرلی راځي سپړي ګلونه او دا چې سندرې او درې مې خوږې دي زه سندرو بولې ښاپېرۍ ښکل کړی یم ډېر ښه ډېر ښه قدرمنو اورېدونکو تاسو ته ارمان سراج نه ټپې واورېدې نو نور خو څه ویل نه غواړې
کتونکو ته بس یو څو کتې به سره شریک کړم ارشاد وایي چې زما راتلو ته دومره خوشحالېږي ګرانه زه به د چړو په څوکو درشم ډېر او ته چې ما په خوله کوې څومره مزه کړي کله کله درنه ځکه چرې نشې بې ننګه په دعاګانو کې مې رنګه کمی حالات زمونږ څنګه او د ملکن د سر نه دنګه او د یار قلنګه په سترګو دې منمه او په انتظار دې لیونی کړم په لویه لار دې لیونی کړم یاره رخسار دې لیونی کړم او د ګوتو شمار دې لیونی کړم یاره کنه زه چې ورپورې کومه بلکې کله هم ریاکاري مې کړې نه ده چا سره مینه بازاري مې کړې نه ده عاجزي یم ګناهګار یم په یو ورځ پښېمانه دی قسم دی بدیانو باندې نه کړی ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ دلته هم د اوسپنې باران کو تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ موږ په زمرودو کې تاوالو تاسو دواړو ډېره مننه چې دلته راغلی او دا پروګرام وښایسته قدرمنو اورېدونکو د پروګرام وخت پای ته رسي موږ له اجازت راکوئ د خدای په امان